د هیواد منلي او نومیالي سندرغاړي ګل زمان په دې باب داسې وویل: زه به په خپل نوبت د دې غټې ځایې یا د دې هنري داسې مرګ چې د افغانستان موسیقۍ ته ډېر لوی غټ ضرر ورسېدو. دا هنرمند داسې یو عادي هنرمند نه و، دا د افغانستان هغسې هنرمند و چې د په خپل هنر کې ډېرې زیات افتخارونه د افغانستان هنر ته هنرمندانو ته بخښلي او د ده مرګ د افغانستان د ټولو هنرمندانو په دا اندازې خفګان باندې بدل شو چې ټول د ژړا او د خفګان سره مخامخ دي. او دا لوی کارمان د موسیقۍ چې د ده شاګردان یا د ده چې څومره د افغانستان موسیقۍ کلاسیک موسیقۍ ته څومره د افتخار بخښلی و، دا نو ګمان نه کوم چې په ډېر عمرونو کې دا داسې هنرمند په افغانستان کې بیا منځته راشي. خو بیا کوشش کیږي چې پیدا شي، ځوانان شته، خو ډېر په مودو سره داسې هنرمند په یو مملکت کې منځته راتلی شي. د ده د مرګ دا آواز چې خور شو نو د تمام افغانستان خلک په دې باندې ډېر زیات خفه شول او ډېر زیات خفګان ټولو افغانانو په دې وکړو چې استاد سرنګ مړ ده. استاد سرنګ بابا د موسیقي مړ شو، قهرمان د موسیقي مړ شو. نو زه په خپل ور دا وایم چې زه یو محلي یا یو فلکلور سندرغاړی په کلاسیک موسیقۍ نه پوهېږم، خو بیا دومره زه ویلی شم چې دا ډېره لویه ضایع وه د افغانستان موسیقۍ ته او دا ډېره لویه موږ ته ډېر لوی خفګان ورسېدو. او د خدای پاک نه غواړم چې د ده روح شاد خدای دې تر ورځې د قیامت پورې د ده روح شاد واړو، خدای دې دی وبخښي. د ځوان نسل سندرغاړی فرهاد دریا چې د کلاسیکي موسیقۍ لیوال دی، د استاد سراهنګ په باب وویل: